تازه خبر بلوچستان لخوا د ISI د جاسوسانو وژل د تحریک طالبان پاکستان تازه خبرداری او د وزیرستان خلکو ته پیغام. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلوڅو بیلتون پالې ډلې BLA د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستاني استخباراتو هغه 2 جاسوسان یې وژلي چې څه موده وړاندې د دوی له لوري نیول شوي وو. د ډلې معلوماتو له مخې دغو جاسوسانو د ډېرو بلوچستانو په وژلو کې لاس درلود. د پاکستان حکومت او ځایي امنیتي سرچینو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې BLA بلوچستان کې د پاکستاني حکومت او پوځ پر وړاندې یو له مهمو جنګېدونکو ډلو څخه ده چې وخت نه وخت د دغه هیواد پر امنیتي ادارو د خونړیو بریدونو خبر ورکوي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د وسلوالې په قبایلي سیمو په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د ممکنه پوځي عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. یاده ډله وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د طالبانو پر ضد عملیاتو په نامه قبایلي خلک جبري کډوالۍ ته اړ باسي او سرچینې یې په واک کې واخلي. یادې ډلې نن پنجشنبه د چنګاښ 12مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان پوځ هڅه کوي د طالبانو پر ضد عملیاتو په نامه قبایلي خلک جبري کډوالۍ ته اړ کړي او په دې پلمه د دوی کورونه، طبیعي زیرمې او نورې سرچینې ولکه کړي. په خبرپاڼه کې د تحریک طالبان پاکستان وایي محمد خراساني ادعا کړې چې د پوځ مشرتابه په ځانګړې توګه د عاصم منیر او د امریکایي چارواکو ترمنځ له کتنې وروسته د ولکې او د شخصي قدرت د دوام لپاره د شتمنیو د کارونې هڅې ګړندۍ شوي دي.